Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. It's good afternoon, dear students, and most welcome to today's English language class. I'm Abadullah and I'll be teaching you greeting and farewells in English language. So I hope you will watch the video till the end. Stay with us and understand how to greet and farewell with someone in English language. سلامونه و نیکی هیلی یو ځل بیا په ای لرنینګ یوټیوب چینل کې تاسو ټولو کتونکو ته ښه راغلاست ویم په دې هیله چې په خپل ورځني چارو کې خوښ او بریالي اوسئ. په نننۍ ویډیو کې د انګلیسي زده کوونکو لپاره یو ډیر اړین درس لرو او هغه د greeting and farewells یعنی روغبړ او خدای په اماني. په انګلیسي کې څنګه کولی شو چې د خلکو سره روغبړ جوړ تازه وکړو او څنګه یو بل سره خدای په اماني وکړو. د دې ټولو لپاره زموږ دغه نوی ویډیوي سیریز تعقیب کړئ. په نننۍ ویډیو کې موږ هغه ابتدایي جملو باندې غږیږو کله چې موږ یو کس سره د لومړي ځل لپاره مخ کیږو. په دې هیله چې ویډیو تر پایه وګورئ. راځو هر کله چې موږ یو چا سره مخ کیږو تر هر څه د مخه تاسې به های یا هیلو به ویوئ. هیلو های دواړه تقریبا یو معنا لري، د سلام په معنا دی. نو که څوک درته ووایي چې هیلو مسټر احمد نو تاسې ورته ویلی شئ چې هیلو مسټر علي، یا تاسې ویلی شئ چې های علي، هیلو بلال. یعنی تاسې کولی شئ چې یعنی انټرچینجبلی ادل بدل ډول سره د های او هیلو کلمې استفاده وکړئ او هیڅ ډول مشکل نه لري. دومره دی چې دا هیلو کلمه لږ څه فارمل دی او های لکه انفارمل ماحول کې یا انفارمل حالاتو کې هم تاسې د های څخه استفاده کولی شئ. نو هر کله چې لومړی ځل لپاره یو چا سره ملاویږو های او هیلو باندې به شروع کوو او د های او هیلو جواب هم بېرته موږ سره چې دی همدا د های هیلو. های او هیلو په پښتو کې سلام ته ویل کېږي. های هیلو معنا سلام. های احمد، هیلو بلال. سلام احمد، سلام بلال. د سلام څخه وروسته موږ باید د ګډ مارنینګ، ګډ آفټرنون، ګډ ایونینګ کلمې څخه استفاده وکړو. د وخت په نظر کې نیولو سره د سهار 6 بجو نه نیولې تر 12 بجو پورې دغه ټایم موږ سره ګډ مارنینګ دی. که چېرته احیانا تاسې یو چا سره 7 بجې، 8 بجې، 10 یا 9 بجې میلاویږئ نو دغه ټایم کې به تاسې ګډ مارنینګ کلمې څخه به استفاده کوئ. همدارنګه که چېرته تاسې د غرمې څخه وروسته میلاویږئ د 12 نه نیولې تر ماښام 6 پورې میلاویږئ دغه ټایم بیا د ګډ آفټرنون په نامه ویلی شو. نو دغه ټایم کې تاسو بیا ګډ آفټرنون کلمه یا هم عبارت استعمالولی شئ. او که چېرته تاسې د ماښام 6 نه نیولې تر د ویده کېدو وخته پورې تر ناوخته وخته پورې یو چا سره میلاوي لکه 8 بجې نو دغه ټایمونو کې موږ د ګډ ایونینګ کلمې یا هم عبارت څخه استفاده کوو. د ګډ مارنینګ معنا د سهار مو پخیر، د ګډ آفټرنون معنا د غرمه مو پخیر او د ګډ ایونینګ معنا د ماښامې مو پخیر. یو نقطه تاسو باید یاد ساتئ چې د دې دریو بیرته جواب هم همدغه دی. یعنی که څوک درته وایي چې ګډ آفټرنون نو تاسې هم ورته ویلی شئ ګډ آفټرنون، یا ویلی شئ چې ګډ مارنینګ سټوډنټس، تاسې ویلی شئ چې ګډ مارنینګ سر. یعنی بیرته همدغه کلمو په استفادې سره موږ کولی شو ریسپانس یا هم ځواب ورکړو. د دې څخه وروسته په دریم قدم کې کله چې تاسو یو چا سره د فرست ټایم یا لومړی ځل لپاره میلاویږئ نو بیا د دغه جملو څخه به استفاده کوئ. یعنی تاسو خپل نامه یادونه به کوئ. نو تاسو به داسې ویوئ My name's Ali. What's your name? My name's Ali. What's your name? زما نوم علي دی، ستاسې نوم څه دی؟ نو هغه بل کس به درته وایي چې I am Ahmad، زه احمد یم. یعنی په دغه دو جملو سره موږ کولی شو یو بل معرفت وکړو. هر کله مو چې یو بل وپېژنده یا مخکې څخه مو پېژنده خو اوس ورسره میلاو شولی، نوی تازه مثال میلاو شولی، نو دغه وخت کې تاسې د نایس ټو میټ یو جملې څخه به استفاده کوئ. It's nice to meet you Mr. احمد. په لیدو مو خوښ شوم ښاغلی احمد. It's nice to meet you too Mr. علي. ستاسې په لیدو هم خوښ شوم ښاغلی علي یم. یو یادونه باید تاسو وکړئ چې دغه ایټس کلمه چې دی دا اختیاري دی. ځینې خلک نایس ټو میټ یو وایي، هغه هم څه دی، او که ووایي چې اټس نایس ټو میټ یو دا هم څه دی. همدارنګه کولی شئ چې تاسې په اخر سر کې دغه کس چاته چې تاسې یعنې ښه راغلاست ویوئ د کس نوم هم ذکر کوئ لکه مسټر احمد، مسټر علي، دا لکه مؤدبانه راځي. که تاسې یاد نه کړئ څه مشکل نه جوړوي.
د دې سره سره چې موږ نایس ټو میټ یو ډېر زیات کاروو نو د نایس ټو میټ لپاره موږ نور مختلف جملې هم ایکسپریشن اصلاحات هم لرو که احیانا تاسو نه غواړئ چې نایس ټو میټ استعمال کړئ نو د دې بدیل جملې په لاندې ډول دی تاسو ویلی شئ چې اټس پلیز ټو میټ یو مسټر علي اټس هیپي ټو میټ یو مسټر علي اټس glad to meet you Mr. Ali it's pleasure to meet you Mr. Ali دا ټول څلور واړه یوه معنا لري په لیدو دې خوښ شوم دا معنا ورکوي او یا هم تاسې دغه میټ کلمې په ځای تاسو کولی شئ د سی کلمه څخه هم استفاده وکړئ چې دا هم د لیدو په معنا دی ځینې اوقاتو کې د مثال په ډول سره it's good to see you it's great to see you ستاسې په لیدو خوښ شوم it's good to see you or it's great to see you ستاسې په لیدو خوښ شومه دا او همدارنګه پاسنۍ جملې ورته معناوې لري له دې څخه وروسته یوه بله جمله موږ د ګریټینګ یا هم په جوړ تازه کې استعمالوو او هغه دی how do you do how do you do Mr. Ali او جواب یې دی بیرته how do you do how do you do لکه د های او هیلو غوندې یعنی څنګه سې معنا ورکوي کوشش وکړئ چې بیرته جواب کې بیرته هم د how do you do تکرار کړئ تاسې څنګه سئ د ده پر ځای چې ووایئ چې I am fine I am good د ده په ځای چې داسې جوابونه ورکوئ بیرته هم دغه پوښتنه تکرار کوئ how do you do تاسې څنګه سئ یو ځل بیا هر یو لغت او جمله د معنا سره تکرارو هلو های سلام ګډ مارننګ سهار مو پخیر ګډ آفټرنون غرمه مو پخیر ګډ ایوننګ ماښامۍ مو پخیر I'm Ali what's your name I'm Ali what's your name زما نوم علي دی یا زه ستاسو نوم څه دی I'm Ahmad زه احمد یم It's nice to meet you Mr. Ahmad It's nice to meet you Mr. Ahmad ښاغلی احمد په لیدو دې خوښ شوم ښاغلی احمد It's nice to meet you too Mr. Ali ستاسې په لیدو هم خوښ شوم ښاغلی علي Other ways to say nice to meet you nice to meet you لپاره نور بدیلې جملې It's pleased to meet you It's glad to meet you It's happy to meet you په لیدو دې خوښ شوم or it's pleased to meet you or it's pleasure to meet you it's pleasure to meet you ستاسې په لیدو خوښ شوم or it's an honor to meet you it's an honor to meet you ستاسې لیدل ماته یو عزت دی it's good to see you or it's great to see you په لیدو دې خوښ شوم it's good to see you too or it's great to see you too ستاسې په لیدو هم زه خوښ شوم how do you do تاسو څنګه سئ how do you do تاسو څنګه سئ دا و زمونږ د نن ورځې د ګریټینګ درس لومړی برخه په راتلونکې برخه کې به موږ د how are you او همدارنګه د how are you اړوند لږ څه نور اصلاحات او جملې به اخلو تر بیا ښه وختونه